کې قبولیت او دغه غواړي مشروعیت غواړي د لپاره ډیره زیاته ضروری ده چې هغه د ډیورنډ د کرښې خلاف خبره وکړي او د پاکستان خلاف خبره وکړي. الته کې د افغانیت ټولو نه اولنې اصول دا دی چې ته به د پاکستان د دشمنۍ خبره کوي. که تا د پاکستان دشمنۍ باندې قسم وخوړو نو تا د افغانیت اولنې درجه چې کومه ده هغه ترانه نه وته. که ته دا کار نه کوي تا افغانیت ته نه راپریدي. لکه د افغانیت تعریف تمره وران کړی دی. نو تکبیر الله عزیز خان زوی چې موږ د جهالت نه بغدا کسان رو باسو د افغانیت د نوې ډیفینیشن نه بکسان لري کو د تاسو چې سټریټیجی بسی سټریټیجی دا د چې ولس په دې خبره پویول دي چې رورا ته ماته دشمنان م پراپګوته کوا. ډیر کسان دوی چې تخپل دشمنو پیژنو ته به خيار شي. دشمن م پیژنه تخپل ځانو پیژناول چې دستا په ګټه باندې کوم خبره ده. کم کس چې تا د دشمن تعداد زیاتی هغه دستا په ګټه باندې نه دی. هغه ستانه دوستانه خوا کوي. ته د هغه کس سره ودرېږه چې کوم ستا دپاره د دوستان جوړي د دشمن هم درته دوست جوړي. دلته کې کسان داسې چې د دوست نه درته لګیا دي دشمن جوړي او خلک نظر دا کوي چې لږ دا زما دپاره د ښېګړې خبره کوي. نو سټریټیجي هم دا ده چې د دې کسانو ته جواب ورکول دي چې دا څنګه ته لکه دا د دې خبرې څومره آسان جواب دی کنه چې یو کس په وزیرستان کې خپل ژوند کړی دی خپل کورنۍ سره ژوند کړی دی په بنو کې ژوند کړی دی په پیښور کې ژوند کړی دی په اسلام آباد کې سبقونه ویلي دي او دا کس بیا قسم خوري والله نه په وزیرانو کې غیرت پاتې شوی دی والله نه په افریدو کې غیرت پاتې شوی دی والله نه په یوسفزو کې غیرت پاتې شوی دی د دین ناموسونه بوتلو وینځي ته جوړ کی لکه د سره دومره ډیر کسان ناستي ورته نشول چې کوم خبره کې د دې څه ثبوت دی ته څنګه دا خبره کولای شي دا خبره د ستا په خپل باندې راغه څنګه زویمه چې باز خبرو خو جواب ډیر زیات ضروری دی چې د افغانستان په کابل کې په هسپتال باندې برید باندې د پاکستان تیارو کله بمباری کړي و داغه خلکو ته بوسونه کول نیوکه کې په کولې خبرې په کولې هغه باندې کول شي په کار شي په دې باندې مو کې خو تاسو ګوري ماته لګي ډیر زیات کسان په کمنټونو کې د دې خبرو سره ولاړ دي چې دا خو بالکل درسته خبرو کا د پښتونخوا خلکو متعلق تا خبرو کا دا بالکل درسته خبره دی وک د پښتونخوا متعلق خبره راشي بیا د پښتونخوا خلکو په حق هغه افغانان هغه رنگ نو درېږي څنګه چرته درېدل پکار دي. نو تقدیر الله عزیز خان دستا غونډې شخصیت یو د پکار چې دی موضوع باندې خامخا خبرو کې ورته چیرې نه دا ستا خبره غلطه ده. ته دوه کسان نمونه واخله ته د شلو کسانو نمونه واخله ته 200 کسان یاد کا خو د قومونو نمونه غشتلو بیا د هر یو قوم باندې قسم کول چې د دین ناموسونه نشته د دې غیرت نشته د دې حیا نشته ډیره زیاته ناروا سپکه خبره ده. زه دا کوم چې ځان سره د موږ سره مرګره راغلی صدیق خان دې ته بخیر علي وې دې سره خبره کوم. صدیق خان په خیر راغی. صادق خان ډاکټر سیمال حاجی تاسو ها فاروق سے تاسو خبرو کی بیا صادق خان بغیر نه پس خبرو کی مننه جی حاجی ما په دغه موضوع کې خبره کوله زه به اوس صحیح ورسره تاسو وایي چې دا مسله خاص کا دا خلکو نه ده چې کم ځان لکه پیژنګلو لري کنه د چا فالوورز لري خلک لري او هغه دا خبره کې تاسو دا ټرولز خبره نه کوي. نو ډاکټر سره کوم دې ته په عام توګه باندې وګورو کنه نو د دې کار ودرېدل نه کی لکه دا بل ورځ مثال په تور باندې زبم یو ویډیو جوړ کوم زب کنسل کوم د دې خصوص مخنیوي نشي کولای دغه یو آزاد سړی دغه شان بل سړی مزاد دی بل سړی مزاد دی نو مونږ د دې کار مخنیوي بالکل نشو کولای چې مونږ د دې لکه اسړی کوم مونږ پویم کو وغیرہ وغیرہ د خلک برازي او د خبرې بکای نو د دې حل چې دی هغه په دغه کې څنګه تاسو وایي چې ولس پوي شي او هغه په دې خبره باندې وشي چې یو کس راغی هغه وایي چې ټول پښتانه د سې د هغه بس هغه انګریزي کې وایي برش ټراپ کنه چې بس وایي چې زه دې بل لګیا یو غټ سړی د کار سره یو دغه خبره ده. بل د دې سوشل میډیا خبره مونږ کوله چې په دې کې دا یو ډیر مشهور کس دی انډریو ټیټ کدلته ناستو کې خلکو کې څوک پیژني خامخا به څوک پیژني ډاکټر صاحب تاسو به نه اورېدل خو دلته ولا خلک پیژني دا یو آنلاین یو کس دی کورسونه خرڅوي وغیرہ وغیرہ انګریز دی کنه ډیر مشهور دی هغه چرته هغه خيار هم ډیر څوک چې کاروبار کوي هغه بیا یې خيار ډیر به خپل دغه کې هغه چرته دا اورېدلی چې یاره دلته یو قسمه مذهب ولا خلک دي او کته هغه ته و چې دستا مذهب تر واوختم نو نه د معنی سو نه دی ګوري نه دی ایمان ګوري نه دی اسلام ګوري نه دی اخلاق ګوري بس هغه وسته پتا در پسې شي چې صرف دا یو خبره تا وکړه چې تا هغه مذهب ته واوخته نو دا ټول خلک به پتا در پسې شي هغه ما کار وکړه انډیوټیټ مسلمان شو هغه وجه مسلمان شو مو د دین اخو نه موږ د دین خبرې چې د مونږ کوي کنه کوي اسلامي پریشیا قبول کړي دي کنه خو بس هغه په سوشل میډیا راغی یو ځای کې بل ځای کې وی چې زه مسلمان شوم او بل په پته نه لګي څومره مسلمانان دا هغه سره په سوشل میډیا کې فالوورز او دار سي سیوا شو په یو خبره باندې نو موږ په کار دي چې دا سوشل میډیا دا یو زور
مونږ وپېژنو او مونږ اوس که مثال په تور د انډریو ټیټ هغه لکه د هغه باره کې منفي خبرې هم کېږي که نه زه شخصیت دغه نظم خو که مونږ وایو چې انډریو ټیټ چې کوم کار وکړو دا مسلمانان خرابوي نو مونږ به کوو دا چې مونږ مسلمانان پوه کړو چې یو کس مسلمان شي د دې هیڅ مقصد نشته بس دا د ذاتي کار دی مسلمان شو مونږ له دا نه ده پکار چې بس دی مسلمان شو مونږ دې په سر وخېږو مونږ له پکار بیا هم د چې د کرکټر وګورو دی چې کومې خبرې کوي هغه به زه تلمه که ته مسلمان شوی که ته نه مسلمان شوی زه بس تا خبرې تلمه نو دغه شان کې یو سړی غټ سړی دی که هغه هر څه دی لکه ما ډاکټر صاحب تاسو ته په خپله باندې مخامخ دا ماته لګي دا د افغانیت سره افغانیت تم سپکاوی دی افغانانو تم سپکاوی دی صادق خان تاسو ته په خراله وایم تاسو خبر وکړئ السلام علیکم زما نوم صادق دی صوبې سره تعلق ساتم او دلته جرمني کې پاتې ډاکټر صاحب څنګه تاسو ښه وخت سات ښه تېرېږي زما یو انالیسس دی ستاسو په دې سالم دغه باندې تاسو ډېر وخت نه ګورم تاسو حمزه صاحب څه وخت کې تاسو سره به نصیبه له کوم ناسو ډېر ښه روان وي که نه ما یو سایکالوجي ده زما زه غلط هم کیدی شم خو یو قسمه سایکالوجي ده افغانستان د طرفه چې کوم خلک دي زمونږ رونه دي خو دا یو قسمه ډرابیک ته ویلی شي چې کله تاسو ای سره په ها کې ها ملاول او سیستم ښه روان و هر څه برابر و تاسو هم افغانان وئ او هر څه سیستم اوکې او ګل خان سیټ ته خبره نه وتلې کنزولو ته نه وتلې هر څه سیټ و خو چې کله په کنټرول یعنی چې کوم بارډر لاین دی په هغې باندې خبره وشوه او د هغې نه بعد څه نور خبرې تاسو لږ اختلاف راغی نو د هغه پراسپیکټیو داسې بله افغانانو چې کوم دی توپو کارو خبره اردو کې خبره د وستاسو سیټ ته شوه چې بس تاسو زمونږ نه یو نه تاسو افغانان یې او تاسو ګلخانیان یې تشې کنځلې به کېدې پرې براډونه کې زه به یې ټولو براډونو ته تلم خو دا یو قسمه یو هیټرډ یو نفرت یو فضا خوره شوه او دغه ډېر بل شان شو نو موږ د دشمنۍ کې او د نفرت کې او د بغض کې دوره یو حد ته بیا ورسو چې بیا کاغذ صحیح خبره هم کوي نو موږ باندې ښه نه لګي نو د مین وجه زما په خیال دی چې کوم خلک دوی سره خبرې کوي د افغانستان نو هغوی ول په دې ذهن کې دا خبرې چې دا پلان کې بس داسې دی لیبل ولګوي نو هغې لیبل د وجې نقصان دا وشي چې یو کس ښه خبره هم کوي هغه بیا هم په هغوی باندې اثر نه کوي او بس هغوی به هم دی داسې دی یو قسمه بس یو ډایرکشن باندې یو موږ نو دې لپاره بل غونډه کې دوی خلک هم به د اصلاح کوي موږ به هم تاسو هم هغه شان خپل یو پازیټیو خبرې کوئ نو انشاءالله زه هم امید لرم چې په لاره به شي صادق خان زه خو چې کله ټیک ټاک ته راغلم نو زه اولني 2 هفتو کې 2 مختلفو کسانو سره زما واسطه راغی یو پاکستاني نیشنلستانو یو افغان نیشنلستانو او دواړو ماته ډېر زیات سپکاوی وکړو حالانکه زما خبره بالکل داسې څه نه وه کړې خو سپکاوی وکړو نو ما بس فیصله وکړه چې زه به د چا براډ ته نه ځم نو هغې نه پس زه د چا براډ ته نه ځم زه خپل براډ کې ناست یم ما سره 10 کسان ناست دي 20 کسان ناست دي یو ما صاحبزاده همزاده هغې براډ ته لاړ شم خو زه لکه د حسیب براډ ته هم نه یم تللی زه نه د شکیب براډ ته تللی یم زه نه د تاسو ګورئ تاسو ما بل چېرته نه ګورئ ځکه چې ما زه به دې خبره باندې پوه شم مشره زه خپله خبره کوم دې سره ډېر زیات کسان اختلاف لرلی شي خو زه خپله بېعزتي به چا کول نه غواړم چې زه بل چا براډ ته ورخېږم هلته کې خبرې وشي بیا نور کسان توهینونه وکړي نو زه خپل ځان ته او خپل اورېدونکو ته هغې ته احترام لرم زه یم لږ کسان دي خو زه به خپله خبره په خپله طریقه باندې کول غواړم نو زه د خلکو براډونو ته نه ځم زه په سوشل میډیا باندې پیسې نه ګټم ماته نه د فیم څه ضرورت دی زه د سوشل میډیا نه چې کوم کسان پیسې ګټي الله تعالی ما باندې ډېر زیات رحم دی زه د چا محتاج نه یم چې زه د سوشل میډیا ګټې ته کینم زه خپل د کتابونو په مطالعه باندې هره میاشت دومره پیسې ګټم او دومره پیسې لګوم چې کېدای شي څوک د سوشل میډیا نه دومره ګټلی نه شي نو زه په خپل حیثیت باندې د الله نه ډېر زیات شکرګزار یم زه هرګز نه غواړم چې د داسې کسانو پلیټفارمونو ته لاړ شم او هغوی بیا زمونږ په موجودګۍ کې داسې ناروا خبرې وکړي کوم باندې چې موږ هم خفه وي بیا به زموږ ولسونه هم خفه وي نو زه خو دا کار نه کوم خپل براډ چلوم خپل براډ کې ملګري ځان سره راخېږم اختلاف نظر مه ورو او خلکو ته توهین هم نه کوم کله هم چاته توهین نه کوم چاته بده خبره نه کوم خپل ځان الله تعالی ته جوابدeh بولم سبا به جواب ورکوم که غلط خبره مې وکړه ما ته لګي چې ډېر زیات به ګناهګار شم او ډېر د احتیاط نه کار اخلم خو مننه د ستاسو د خبرو د ستاسو موضوع خلکو اورېده صاحبزاده صاحب تاسو ګورې ما نه یې کوز کړي تاسو ته پته شته زه کوزول خو بالکل نه کوم نو تاسو خبرو کې صاحبزاده